جنرال مبین ته د جان چکزي سپکاوی د طالب فعالانو او مبین غبرګون وایي تنور مې ستاسو د 93,000 پوځیانو په ویستل شوو پرتګونو ګرم کړی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جنرال مبین او جان چکزي د رسنیز جنجالونو په لړ کې چکزي د مبین یو پخوانی انځور نشر کړی چې لیدل کېږي هغه پکې د تنور ترڅنګ ناست دی او ډوډۍ پخوي. ورسره یې لیکلي تنور ګرم وساته، له جنرال څخه تر ډوډۍ پخوونکي سفر. د طالبانو کرایه شوي جنرالان داسې دي. دا چکزي ټویټ سخت غبرګونونه راپارولي چې یو شمېر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال مبین ورته لیکلي اوس هم ستر جنرال خوب کې درځي او کنه، او بله خبره درته وکړم چې تنور یې ستاسو د کرایي جنرالانو په هغه 93,000 پتلونونو ګرم کړی چې په بنګال کې درنه په زور ویستلي ول. احمد سعید لیکلي په تنور ډوډۍ پخول د ثواب کار دی، کوم د شرم خبره نه ده. د شرم خبره هغه ده چې هیرا منډي کې د خپلې لور دلالي کوي. ډوډۍ پخه کړه، سړک جارو کړه، خو دلاله دلالي مه کوه. زلمی پښتون لیکي جنرال مبین چې وزګار شو ډوډۍ پخوي، حلاله روزي ګټي. د پاکستان جنرالان بیا چې وزګاره شول د ډالرو په بدل کې خپل خور عافیه صدیقي امریکا باندې خرڅوي. تاسو ناموس فروشان یاست. حنظله لیکلي که موږ مو هر څومره هیر شو خو تاسو ته بیا هم زموږ له ډاره خوب نه درځي. همدغه جنرالي زموږ لپاره کافي ده چې دښمن مو له ډاره او هیبته خوب نه لري. سراج خان لیکلي موږ افغانان یو، له جنراله تر مزدوره، له وزیره تر ماموره ټول زحمت باسو، ځان ته حلاله نفقه ګټو. پاکستاني خو نه یو چې خپلې خویندې او لونې په امریکا د ډالرو لپاره خرڅې کړو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.